په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش ترجمه هم کوم او په آخره کې به درته لغاتونه هم وایم چې دا به ستاسو انګلیش کې ډیر بدلون راوله. I live the اوسېږم in a house په یو کور کې near نږدې the mountains غرونو ته. I have زه لرم 2 brothers دوه ورونه and 1 sister او یوه خور. And I was born او زه زیږېدلی وم. born ویل کېږي زیږېدل. last په اخره کې. My father زما پلار teaches تدریس کوي mathematics د ریاضي. And my mother او زما مور is a nurse یو نرسه ده at a big hospital په یو غټ هاسپټل کې. My brothers زما ورونه are very smart ډیر هوښیار دي and work او کار کوي hard سخته in school په ښوونځي کې. My sister زما خور is a nervous girl یوه خفه جنۍ ده. nervous ویل کېږي خفه. but لیکن she is very kind لیکن هغه ډیره مهربانه ده. very kind مطلب ډیره مهربانه. My grandmother زما نیا also همدارنګه live اوسیږي with us له موږ سره. she came from Italy هغه راغلی ده له ایټالیې څخه. when I was 2 years old کله چې زه 2 کلن وم. پوه شوې. she has grown old دې مطلب دا دی چې هغه بوډا شوې ده. but لیکن she is still هغه تر اوسه پورې very strong ډیره قوي ده. she cooks هغه پخوي the best food یو ډیر ښه خوراک. my family زما کورنۍ is very important ډیره مهمه ده to me ماته. we do lots of things موږ کوو ډیر شیان together یو ځای. my brothers and I زما ورونه او زه like خوښوو to go چې لاړ شو on long walks in the mountain مطلب په لرې سفر د غرونو ته. پوه شوې. مطلب چې موږ لرې ځو په لرې سفر غرونو تک کې موږ چې کوو خوشحالېږو مطلب دا موږ خوښوو. صحیح دی. long walk ویل کېږي غټ سفر ته په غټ یو ځای ته چې کله موږ ځو هغه ته وایي long walk ویل کېږي. my sister likes to cook my sister زما خور likes to cook خوښوي چې پاخه کړي with my grandmother زما د نیا سره. پوه شوې. دې مطلب دا دی چې زما خور چې ده هغه دا خوښوي چې مطلب کتغ پوخ کړي له نیا سره یو ځای. on the weekends د هفتې په اخره کې د اونۍ په اخره کې we all play board games موږ ټول د board game لوبه کوو together یو ځای. we laugh موږ خاندو and always او همیشه have a good time ښه وخت لرو. پوه شئ. and always او همیشه have a good time ښه وخت لرو. I love my family very much I love زه مینه لرم my family زما د کورنۍ سره very much ډیره زیات. صحیح دی. ملګرو اوس په دې کې موږ دغه ټول مهم لغاتونه به هم زده کوو. دی دې ګټه ده. صحیح ده ملګرو. دې معنا هم ما تاسو ته وکړه. اوس په هغه کې چې کوم مهم لغاتونه دي هغه هم درته وایم. صحیح دی. near ویل کېږي ملګرو نږدې ته. د near مطلب دی نږدې. mountain ویل کېږي غر ته. born ویل کېږي زیږېدل. teach مطلب دی ملګرو تدریس کول. teach تدریس کول. very kind مطلب دی ډیر مهربان. very kind. nervous ویل کېږي خفه. grandmother ویل کېږي نیا ته او grandfather ویل کېږي نیکه ته. smart ویل کېږي هوښیار ته. smart هوښیار. clever هم ورته ویل کېږي هوښیار ته. laugh مطلب دی ملګرو خندل. د laugh مطلب دی خندل. good time ویل کېږي ښه وخت ته او cook ویل کېږي پخول ته. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د داسې نور ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دې ویډیو ګټه همدا و ملګرو چې په دې کې موږ د ټول دغه پاراګراف معنا موږ وکړه. په هغه کې چې کوم مهم لغاتونه ول هغه هم موږ زده کړل. صحیح دی. نو ډېر بهترینه ویډیو ملګرو همداسې نور ویډیوګانې هم درسره وګورئ. په دې سره ستاسو انګلیش ډېر زیات ښه کېږي. So thank you so much for watching this video. که بیا هم کوم سوال پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې کولی شئ.